له کونړ او نورستان نه څنګه ولې په پاکستان حمله وشوه؟ سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. چترال کې نښته 4 پاکستاني عسکر او 12 بریدګر وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د چترال په سیمه کې د اروپا قوو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې 4 عسکر او 12 اروپکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې اروپکي په مجهزو وسلو سمبال وو او له افغانستان سره سرحد ته نږدې یې د پاکستان د ګیلاش په سیمه کې په 2 پوستو بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان طالبانو ته یې خبر ورکړی و چې د افغانستان د نورستان او کونړ په ولایتونو کې ترهګر فعال دي او یو ځل بیا یې له هغوی غوښتي وو چې اجازه ورنه کړي د افغانستان له خاورې څخه په نورو باندې د بریدونو لپاره استفاده ونه شي. افغان طالبانو په وار دا خبره کړې ده چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو په ضد کار واخلي. په همدې حال کې په یوه اعلامیه کې چې ویل کېږي پاکستاني طالبانو خپره کړې، هغوی د افغانستان له خاورې څخه استفاده کول رد کړي دي او ویلي دي چې په چترال کې د هغوی ډیر جنګیالي میشت او دا بریدونه د خلکو په خوښه کړي دي. دا اعلامیه په خپلواک ډول تایید شوې نه ده. د امریکا غږ د اردو څانګې د راپور په اساس پاکستاني طالبانو ویلي دي چې د پاکستان د پوځ ځینې پوستې نیولې دي. دوی ادعا کړې ده چې 15 پاکستاني سرتیري وژلي دي. ویل کېږي چې د پاکستان پوځ سیمې ته نور ځواکونه استولي دي او په سیمه کې د څرخي الوتکو پروازونه هم لیدل شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې سرحدي سیمې یې تړلي او سیلانیان یې خوندي سیمو ته انتقال کړي دي.